ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه پختنه وکړه یا رسول الله اخبرني بشيء اذا عملته دخلت الجنه. اے د الله رسوله ما ته داسې عمل وخایا چې زه هغه عمل وکم او زه په جنت ته داخل شم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمای اطعم الطعام وافش السلام وصل الارحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. نبي عليه السلام ورتوي اطعم الطعام فقير او غريب مسكين يتيم او كند دته خوراک ورکا چې ضرورت یې لاره خوراک ورکا. وافش السلام سلام خبور کا خلق باندې سلام ووایا. وصل الارحام خپلوي وپالا د خپلوانو سره خپلوي وپالا. وصل بالليل والناس نيام او د شپې راجک شه د شپې لمونځ وکړه چې خلق ټول ویده وي. په داسې حالت کې چې خلق ویده وي نو ته راپاسه د شپې لمونځ وکړه. تدخل الجنة بسلام نو په ورځ د قیامت کې به ته به جنت ته داخل شې په سلامتیا سره. اطعم الطعام مسکین او غریب فقیر ته خوراک ورکا. دا کمی جملې چې دي ډېر کم خلق به پیدا شي چې په دې باندې به عمل وکړي. د ما او د تا دی ول شریک مسلمان د ولګې د لاسه مړ کېږي. د ما او د تا دی ول شریک یتیم هغه کونډه د شهیدانو بچي چې پلار یې دنیا کې نشته وفات شوی سرپرست نه لري. د افغانستان په ټولو کوڅو کې یتیمان چغې وهي. یتیمان ګرځي څوک یې لاسنیوی نه کوي. کونډه نن په کور کې ناسته دی د خوراک او د اسکاک څه نه لري. څوک یې حمایه او لاسنیوی نه کوي. څوک ورسره همدردي او مواسات نه کوي. اطعم الطعام رسول الله صحابي ته فرمایي چې فقیر او غریب ته طعام ورکا. ما او تا سره خرڅ پیدا کیږي ښه اسباب شته دي خو ما او تا د چا غم نه خورو. رسول الله فرمایي وافش السلام سلام خپور کوي. ما او تا نن په هغه چا سلام اچو چې پیژنو او چې ورنه تیر شو سلام دی واله چې دا خو زه سره پیژنم نه دا خو نه پیژنم. په آخره زمانه کې به داسې شي چې خلق به سلام په هغه چا باندې اچوي چې هغه به پیژني او څوک چې نه پیژني سلام به پې نه اچوي. رسول الله ورته فرمایي خپلوانو سره خپلولي وپاله. ما او تا رالګېږو تړونونه کوو څه به خپل به دې وي تره به دې وي ماما به دې وي خپلوان به دې وي. درېو څلور پنځه شپږ کور یو ځای شو تړون د هغه سره به نه کینو نه به پاڅېږو نه به یې غم ته ځو نه به یې ښادي ته ځو. دغسې کوي که نه کوي خلک. نو په دې حدیث باندې عمل راغی نه. رسول الله ورته فرمایلي وصل الارحام صله رحمي